سلام دوستانو. یو دوست لیکلی سلام استاد، زه له خلکو ویره لرم او 3 کاله کېږي چې دوا خورم. کله چې دوا خورم ښه یم، خو کله چې دوا نه وي حالت مې هم ښه نه وي. دوا هم په کورونا کې راباندې وځنډېده او حالت یې نور هم را خراب کړ. په یوټیوب کې مې د ریلیکسیشن ځینې ویډیوګانې ولیدې، مرسته یې راسره وکړه، خو ډېره نه. ماته همدغه ډول ځینې ویډیوګانې راولېږئ، یعنې راته ایمیل یې کړئ، ځکه چې له کوچنیوالي دا ستونزه لرم. کله کله خو بیخي ژوند را خراب کړي، کله له کوره نسم وتلی. ښه، درسونه مې خوسې کړي، دنده نه لرم، ملګري هم نه لرم، کورنۍ هم چندان ښه رویه نه راسره کوي. دواګانې مې په خپل سر هم ډېرې وکارولې او وازمویلې. خلک وایي چې دا رواني ستونزه ده، خو زه فکر نه کوم چې رواني ستونزه. نو دا به څه ستونزه ورور؟ ځکه چې نښې او کیسه د موارد د ټول په یوه رواني اروایي ګډوډۍ پورې اړه لري. په هر حال ورور، دوا او مشاوره دواړه واخله. یعنې د تا وضعیت چې اوس په کور ناست یې او دروازې د ځان پسې تړلي دي، په داسې وضعیت کې نو بیا موږ وایو چې تا ته اړتیا دا ده چې دوا هم ورسره وکاروې. یعنې سره له دې چې مشاوره اخلې، سره له دې چې له وارواپونه کومک واخلې، مرسته وغواړې، په خوا کې باید دوا هم وکاروې، ځکه ستا ستونزه، ستا ربړه، ستا مسله او مشکل تر یوې کچې مشاورې او دوا ته ضرورت لري. یعنې دواړه باید واخلې، دواړه باید وکړې او دا دواړه تا سره مرسته کولی شي. اما په خپل سر دوا نه، په یو متخصص، په ځانګړي ډول د نیورولوژۍ له متخصص سره خبرې وکړئ او ستونزې مو ورسره حل کړئ. دا یو مورد. دویم، د خپل سر دوا مو ویلې او په خوا کې مو د ریلیکسیشن د ویډیوګانو د انتقال مسله یاده کړه او بیا مو ایمیل یاد کړه او د ځینو کتابونو مسله او د ځینو ویډیوګانو مسله او دا شیان یاد کړل. ښه، په خپل سر خو دوا مه کوه. یعنې په هیڅ صورت وړاندیز نه کوم چې په خپل سر دوا ته ادامه ورکړي. دا په هیڅ صورت پیشنهاد نه کوم، په هیڅ صورت نه غواړم در سره ویمنم چې دې کار ته ادامه ورکړي. اما د ریلیکسیشن ویډیوګانې یا د میډیټیشن ویډیوګانې یا یوګا، په دې اړه باید زه ووایم ورور چې دا یو ماهر انسان ته ضرورت لري، یو ماهر ټرینر، مربي او کوچ ته ضرورت لري چې تاسو سره په ماهرانه ډول ترسره کړي چې کوم انسان ته کوم میډیټیشن، کوم ریلیکسیشن، کومه یوګا، څو دقیقې په کوم وخت کې، په څه ډول، تر کوم وخته، څه ډول نه. دا ټول هغه موارد دي چې ته کولی شې د یو ماهر کس په وسیله، د یو ماهر کس له نظر لاندې دا ترسره کړي، نه په خپل سر او د یوټیوب پر چینلو. ورور، پاتې شو د ویډیوګانو او د کتابونو مسله. ما نه ډېر دوستان ویډیوګانې غواړي، ویډیو دې راولېږه استاد، کتابونه راته راولېږه، همدا اوس په مسنجر کې راته حل کړه، مشوره دې راکړه. ځینې مسایل نه کېږي ورور، ځینې مسایل اصلا غیر مسلکي. تاسو له موږ نه غواړئ چې موږ غیر مسلکي چلند وکړو، یعنې تاسو غواړئ چې موږ غیر قانوني چلند وکړو. موږ په مسنجر کې څوک نه تداوي کېږي ورور، په یوټیوب کې څوک نه تداوي کېږي، په انستاګرام کې څوک نه درملنه کېږي. موږ صرف لارښوونې کوو تاسو ته چې دغه ډول کار وکړئ، ستونزه به مو حل شي. دا کار اوس هم دا غواړم ووایم چې تاسو صرف په یوټیوب او په نورو خواله رسنیو کې چې کله د ارواپوهانو مرکې اورئ یا مصاحبې اورئ، د دوی کور آباد دي، ستاسو ته لارښوونې کوي او مرسته درسره کوي. اما درملنه یو تخصصي کار ده ورور. هر هغه اضطراب چې تاسو شاربئ یا تشریح کوئ، له بل اضطراب سره فرق کوي. په ما کې اضطراب او تاسو کې اضطراب فرق کوي. د ما د اضطراب جرړې، ریښې او سرچینې او ستاسو د اضطراب ریښې او سرچینې فرق کوي. بنان مهمه دا ده چې موږ په هغه نشتون معلوماتو کې چې لرو د اروایي ناروغیو په اړوند یا د خپل ځان په اړوند، یا موږ عادي یو، ناروغ نه یو، موږ سره کومک کولی شي، مرسته راسره کولی شي. اما که تاسو غواړئ چې په مسنجر کې تداوي شئ، په اصطلاح په ایمیل کې تداوي شئ، د کتاب په وسیله تداوي شئ، د ویډیو په وسیله تداوي شئ، دا غیر مسلکي او غیر قانوني چلند ده او په دې ډول معمولا څوک تداوي کېږي هم نه. بله د درملنې د دواګانو مسله یاده کړه او د
په کور کې د راګیر کېدو او دندې او نورو مسایلو اړینه ده چې تاسو په داسې وضعیت کې سره له دې چې درملنه تعقیب کوي په خوا کې په خپله هم سره له دې چې درملنه تعقیب کوي مشاوره تعقیب کوي په خوا کې ځینې کارونه خپله هم وکړئ ورور یعنی تاسو ځان سره کښېنئ مثلا ووایئ چې ښه زه ولې په کور کې بند یم خلک ولې کار کوي او زه نسم کوی خلک ولې ژوند کوی سي او زه نسم کوی خلک ولې خبرې کوی سي او زه نسم کوی خلک ولې پانتون لوستی سي او زه نسم کولی خلک ولې درس لوستی سي او زه ولې نسم لوستی خلک ولې دنده ترسره کوی سي او زه نسم ترسره کولی زه فکر کوم چې دغه پوښتنې آرام آرام تا یو حرکت ته هڅوي او ته مجبور کېږي چې د خپلې خونې او خپل کور ور پرانیزي او دنیا ته راوځي او ژوند وڅکي ژوند لمس کې او ژوند ته غېږ ورکړي دا کار وکړو دا یعنی اجازه راکړه دا ووایم چې دا هېڅ ته ضرورت نه لري هېڅ تداوي مداوي ته ضرورت نه لري راوځه ژوند وکړه زندگی وکړه خوند واخله له ژونده تیم سیالې تم سیالې تم انسانې تم د دې لیاقت لري چې ژوند وکړي د نورو په څېر خوند واخلي د نورو په څېر مینه وکړي د نورو په څېر د دغې هستۍ یا د دغو امکاناتو چې خدای پاک راکړي ته مې استفاده ترې وکړي ته هم کار ترې واخلې تا څه ګناه کړې ولې ته حق نه لري ته نسې کولی چې دا وکاروې ولې کولی سې په هر صورت یې کولی سې مهرباني وکړه او ځینې مسایل په خپله له خپله ځانه سره حل کړه